دا څنګه چې ته حیران یې همداسې زه حیران کړی یم. په ټیک ټاک کې پاکستان کې خو یو رشخانو ډرامه جوړه وه، هغه د جهانګیري او د بدرمنیر نسل پاتې و چې پی کې میچ دی. او دا د نه پوهېږم د پی کې میچ وایي څه، ما ته په کمنټ کې د پی کې میچ نه خلکو هدف څه دی. او بیا دلته نو خلک دي چې خپل کور کې چرګې خرڅه کړي او هغه پیسې بیا دوی ته ورکړي چې هغه کې غټه فیصد د ټیک ټاک واخلي او باقاعده دوی ته لاړ شي. دلته څنګه دوی ته خلک یو میچ وایي چې کله ګټونکی دواړه دي، دواړه پیسې اخلي او بایلونکی پکې هغه بدبخته انسان دی کوم چې غریب او فقیر دی، حتی پیسې لري، په دې حالت باندې خپلې پیسې مصرفوي. او په دې پنشمنټونو کې بې حیایي خو وي، پرتګونه ویستل کېږي، حتی بریتان او ګیرې هم کلیږي. او دا بدبختی ما فکر کو چې یو حده پورې به دا مرض په پاکستان کې پاتې شي، لیکن متاسفانه زه اوس په افغانستان کې هم ګورم او افغانستان ته هم را روان دی. او زه خل نه جین تقاضا لرم چې د مخنیوی وکړي. زمونږ په حیث د یو مسلمان موږ سره دا ښه نه ښکاري. زه کله کله ځان ته فکر کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله البقیه نه لاړو او ولې کاش کې ما خپل ورونو سره لیدلی وی. نو صحابه کرام ناست وو، یا رسول الله موږ ستا ورونه نه یو؟ نو تاسو زما ملګري یاستئ، صحابه هم یاستئ، زما غورونه چې په ما باور کړی، ایمان راوړی دی او د ده په ځای زه لیدلی نه یم. هغه بحث زموږ ستاسو مبارک کوو. که هغه نن خبر شي چې هغه د هغه امت ډبل ټیپ ته ناست دی، د هغه امت ګفټینګ ته ناست دی، هغه امت لکهاو زرهاو خلکو مخکې خپل پرتوګ وباسي، بې حیا کوي، په سر باندې هګۍ ماتوي، څه فکر به وکړي؟ لږ ځان ته فکر وکوئ. سړی باید لږ زره نور کې یعنی اسلامي غیرت د کې نشته دی، هغه انساني غیرت خو انسان کې باید وای. یعنی یو حده پورې یو څه حیا موږ کې و، هغه هم له منځه تللې ده. څه شی شوي دي په حیث د خلک موږ باندې پښتو، یعنی چې ته اسلام نه، یعنی ته اسلام کې هم جوړ نه راځي، انسانیت کې هم جوړ نه راځي، پښتو کې هم جوړ نه راځي، چې ته جوړ شوی چېرته یو ورور ته لیب کې جوړ شوی، تا ته کې انسان زیږېدنه درکړې ده، انسانانو غټ کړی یې چې نن ته داسې کارونه کوې، نه په ځان شرمېږي، نه په جامعه شرمېږي، نه په هېڅ هم نه لګیا یې. او جالبه څه ده چې بیا همدغه کس لکهاو او زرهاو خلک تعقیب کړی. ما چې کله فکر کو چې کله دجال راځي او په تندي به کافر هم لیکلی، لیکن بیا به خلک به باور کوي. من داسې رقم خلک به وي چې اوس دوی ګورم، ما ته نور ډېر جالبه نه ده، ځکه مکمل بدبختی، مکمل جهالت او مکمل هغه حالت چې هیڅ څوک خپل ځان ته خپل اولاد ته نه غواړي. نن سبا زموږ په جامعه کې ټرند شوی دی، نن سبا زموږ په جامعه کې هغه یو شی شوی دی، ټول کینګان دي، ټول ورس شي دي. او چې په حقیقت کې وګورئ لپسینګونه ویډیوګانو باندې کوي، شارټس کوي، پی کې میچونه دي، ګیرې کوي، پرتګونه وباسي، ښځو سره لایف راځي. او همدا کس بیا تجاران هم خپل رستورانټ ته غواړي، عکسونه مو سره وباسي، ډوډۍ مو ته ورکوي، عزت هم ورته ورکوي. څه مثال آینده خلکو ته پرېږدئ. نو دې ویډیو کې زه خلاصه دا وایم چې لږ حیا ښه شی دی، که ډېر نه، لږ ښه شی دی. دولتونه مې تقاضا ده چې د دې خلکو مسؤلیت، فکري، جسمي او امنیتي مسؤلیت یې تاسو سره دی. تاسو په ولې چپ هستئ؟ که هغه د افغانستان کې کوم خلک دي چې هغوی دا کنټرول کولی شي، هغه باید کنټرول کړي، کوم چې پاکستان کې دي، چې په هر ځای کې وي، ځکه نور دا قابل قبول نه وتی دی. یعنی یو حد وي د هر څه، دا هغه سور ختم کراس کړی دی، هغه حد نه مخکې تللی دي. همدا کسان دي څوک یې تعقیبوي، څوک ورته شاباس ورکوي، څوک ورته ګفټینګ کوي. دا ماته جالبه ده. او موږ باید په حیث یو جامعه، په حیث یو خلک د دې خلکو په خلاف کمپاین وکړو. ځکه دا داسې دی لکه څنګه چې خپل اولادونو ته موږ چرس، شراب، همداسې نور نشي توکي ورته په لاس کې ورکوو او هغوی ورسره لوبېږي، ګوري، ساتیري ورسره کوي او موږ یې قصه کې کیږو هم نه. نو آینده به هغه څنګه وي؟ دا همداسې یو خطرناکه موضوع ده. نو لطفا توجه ورته ورکوئ.